دا اوس بد حال دی، ډېر بد حال دی. بیا خاص کر پښتانه په بده ورځ کې دي هغه زموږ د KPK د سرحد خلک راواخله، د بنو خلک راواخله، ډېر په اشتعال کې دي. هر سړی ودې ته تیار دی چې زه ځان سوځم، زه ځان وژنم، خو زه به انتقام اخلم، خو زه به د خپل ځان دپاره امن چې دی هغه غواړم. زه د پاکستان و حکومت ته یوه خبره کوم. خبره دا ده د پاکستان د امن دپاره، د پاکستان د خوشحالۍ دپاره، په پاکستان کې د ولس د خوشحالۍ دپاره که د راو انور په شان زر کسان راوزړوي، پانسۍ یې کړي، مړه یې کړي، دا څه ډېره خبره نه ده. د پاکستان امن دا هر چاته مقدم دی، دا اولنی دی، دا ضروري دی، دا لازمي دی. نو کم چا چې ګیلمن وزیر شهید کړی دی، عدالت دی، قانون دی، حکومت دی، ورسه دا سړی ګرفتار یې کړه. ولې مړ کوي؟ چا مړ کوي؟ پر څه شی مړ کوي؟ راسه د دې انتقام واخله. چې انتقام دې واخیستی، دا اور به په خپله مړ سي. او که په دې وطن کې هسې د خلکو زامن وژل کېږي، هسې د خلکو د ګلان په شان زامن چې دي هغه نیستي کېږي، او بیا موږ دا وایو چې امن به راشي. نه زما په بیان امن راځي، نه د راویڼ د مرکز په بیان امن راځي، نه د مولانا په خبرو امن راځي، نه زما او دا بل او دا بل او دا بل په خبرو امن چې دی هغه راځي. حالانکه دا څومره غلط کار دی. الطاف حسین د پښتنو قاتل دی، په بار ملک ناست هغه په دې خبره خواباده کړه چې ولې دا ګیلمن چې دی هغه شهید سو یا مړ سو، ولې ووژي، پر څه شی ووژي؟ زه د دې وطن اوسېدونکی یم پاکستانی. زه غواړم په دې وطن کې امن راشي، خوشحالي راشي، عدل راشي، انصاف راشي. او عدل و انصاف په دا شان نه راځي. څوک دې وژل کېږي سړی دې نه معلومیږي، څوک دې وژل کېږي قاتل دې هغه نه معلوم وي. دا ولې؟ ګوره عدالت سته، د عدالت ته لارې څه ټوله خبره به ښکاره شي. که د نقیب مسعود قاتل چې راو انور بلل کېږي عدالت یې راوغواړي، که پر ثابته شوله، که پر مطلب ثبوت ته ورسېدله، راویې زړه انور څه کیسه لري؟ د دې وطن د امن دپاره، د دې وطن د خوشحالۍ دپاره، د دې وطن د نیکنامۍ دپاره انور څه کیسه لري؟ زه څه کیسه لرم چې زه راولاړ شم، زه به څوک وژنم او بیا به زما دپاره لارې خلاص شي؟ زموږ دپاره وطن مقدم دی، زموږ دپاره دا خاوره محترمه ده، زموږ دپاره امن محترم دی، او زموږ دپاره په دې وطن کې ښه ژوند تېرول دا محترم دی. هغه ګیلمن وزیر یو عجبه شعر ویلی، هغه ویلی پېښور او که کابل دی دواړه دوه یاران دي، لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. پېښور او که کابل دواړه یو یاران دي، دواړه دوه یاران دي، لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. زه به د ګیلمن روح هغه سماپي واخلم، د ده شعر به زه سره یوه خوا او بله خواته کړمه. زه به دا ووایم که اسلام آباد او کابل دواړه دوه یاران دي، اسلام آباد او کابل دواړه دوه یاران دي، که یو لمر دی بل سپوږمۍ د لوړ اسمان دي، که یو لمر دی بل سپوږمۍ د لوړ اسمان دي. لمر هغه مشر دی، سپوږمۍ هغه کشر دی. زه غواړم ګورې زموږ د افغانستان سره 2.5 کیلومتره چیچ دی، 2.5 کیلومتره سرحد دی. څومره خبرو موږ سره یو د اور لګېدو والا سته، د مړه کېدو والا یې نسته. دا په مابینځ کې امن خبرې مجلسونه خرابېدو والا سته، جوړېدو والا یې نسته. ګیلمن څه وایي؟ ګیلمن وایي پېښور او که کابل دواړه دوه یاران دي، پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوې سترګې پر یو مخ د جانان دي. زه دا وایم اسلام آباد او کابل دواړه دوه یاران دي، اسلام آباد او کابل دواړه دوه یاران دي، که یو لمر دی بل سپوږمۍ د لوړ اسمان دي، که یو لمر دی بل سپوږمۍ د لوړ اسمان دي. بس الله پاک دې زموږ په مابینځ کې روغه راولي، صلح راولي. کم منافقت غواړي، جنګېده غواړي، خرابېده غواړي، هغه خوا هم خرابېده غواړي، دا خوا هم خرابېده غواړي، هغه دې الله خراب کړي، هغه دې الله خراب کړي. دا خبر ختمه شوه.